د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویلي چې د جرمني د پیس ویلج انټرنیشنل د ماشومانو د جراحي متخصص ډاکټران به کابل ته راشي ترڅو هغه ماشومان معاینه کړي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته دي. د ادارې په وینا له 1 څخه تر 11 کلونو پورې هغه ماشومان چې د هډوکو په مزمن التهاب د هډوکو ماتېدو او ورته نورو ناروغیو اخته شوي وي تر طبي معاینې او ټاکنې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته واستول شي. له خلکو او رسنیو سره د اماراتي ادارو د مهمو فعالیتونو، خدمتونو او لاسته راوړنو د کره شمېره او معلوماتو شریکولو په موخه حکومت د مطبوعاتو په هنداره کې پروګرام پیل شو. د دې پروګرام پرانیسته چې نن د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز کې وشوه ویناوالو ورڅخه موخه د خدمتونو روایت، د لاسته راوړنو انعکاس، د خلکو او اماراتي ادارو ترمنځ د باور او اړیکو لا ټینګښت وبلل شو. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت وایي چې محتسبینو یې په روزګان او خوست ولایتونو کې 9 مېرمنې له کورني تاوتریخوالي ژغورلي دي. د وزارت په وینا په یادو قضیو کې د کورني ظلم، نفقې، کورني بند، ولور او میراث او ورته نور مسایل محتسبینو له لوري حل شوي دي. د ټولګټو وزیر ملا محمد عیسی ثاني د ازبکستان د لومړي وزیر له مرستیال جمشید خواجهیب سره د اقتصادي او ترانزیټي همکاریو پر پراختیا او د اوسپنې پټلۍ د یو شمېر مهمو پروژو په پلي کولو خبرې کړې دي. ټولګټو وزارت وایي چې د کتنه کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژو د مطالعاتو د پیل نیټې په ټاکلو د خبرو سربیره د دې مهمې پروژې پر چټک پرمختګ ټینګار شوی. او وروستی خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د خپلو پوځي تلفاتو تازه شمیرې خپرې کړې ویلي دي چې له ایران سره د جګړې له پیل راهیسې 18 امریکایي سرتیري وژل شوي او 624 نور ټپیان شوي دي. د پینټاګون د معلوماتو له مخې یوازې د ایران سره په وروستیو نښتو کې 4 امریکایي سرتیري وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. قدرمنو لیدونکو د نن ورځې لنډو مهم خبرونه هم دومره وو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.